سلام ستړي مشه وخت مو په خیر. د آزاد میډیا یوټیوب چینل خبري سرویس ته ښه راغلاست. پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بل ولایت برید وکړ. د پکتیا په ډنډه پټان ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې تر څنډه په شپولي سیمه کې پاکستاني لوري د طالبانو د ځواکونو پر ګزمې برید کړی. د سیمې خلک وایي برید د شپې له 12 بجو پیل او تر پېشلمي دوام درلود. د دوی په وینا او له دواړو لورو د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېدل، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نشته. په پکتیا کې د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ خالقیار احمدزي دا برید تایید کړی، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو او پاکستاني لوري په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو پرون په کابل کې د پاکستان سفیر تر څیرمه وروسته احضار کړ چې یاد شوی هیواد اوړمه شپه په خوست، پکتیا او کونړ ولایتونو کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پر افغان خاورې هوایي بمبارۍ وکړي او په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت سرپرست یې خپل بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د پاکستان پر وړاندې طالبانو نرمي په پراخه کچه د افغانانو له منفي غبرګونونو سره مخ شوې ده. دوستانو که ویډیو مې خوښه شوي لایک او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل درسره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت هر چیرې چې یاستئ پاک، آباد او بریالي اوسئ.